variables or data types. So idan nan bachrianu nan lak type casting bako munga da guru chi zamung sara kam data types tinu aga data type ki munga da yo data type na bal data type ta conversion sang ko change ko sang like for example munga string basanga convert ko integer ta integer basanga convert ko boolean ta boolean basanga convert ko float ta nu da پکې ګورو او د دې نه علاوه موږ اپریټرز چې کوم ډیفرنٹ ټایپس دي هغه اپریټرز به ګورو او په هغې کې موږ نن یو اپریټر کمپلیټ کوو هغه چې کوم دی نو هغه دی اریتمیټک اپریټر نو د ټول نه مخکې یو ویس کوډ وکړو سی ډي ډاکومنټس اوکې زما سکرین ویزیبل دی نه ټیک شو آی هوپ چې سکرین به برابر ښکاري ها دلته کې یو فایل جوړوم ما ټایپ کاسټینګ ډاټ پی واي په نوم باندې مې یو فایل جوړ کړلو او دې فایل کې دا ګورو چې مونږه کم ډیټا ټایپس کړي دي مونږه ډیفرنٹ ډیټا ټایپس کړل په هغې کې یو ډیټا ټایپس او انټو بل ډیټا ټایپ و فلوټ و بل ډیټا ټایپ و بولین بل ډیټا ټایپ و زموږ سره سټرینګ اوکې دا دا زموږ سره string دی صحیح ده زموږ سره ډیفرنٹ ډیټا ټایپس ول اوس مونږ وایو چې د دې انټیجر که فار ایگزامپل یو ویلیو په انټیجر کې نو هغه به بولین ته څنګه کنورټ کوو یو ویریبل په بولین کې نو هغه به سټرینګ ته څنګه کنورټ کوو نو هغه هغې لپاره ایزي طریقه ده ډېر سمپل طریقه ده هغې لپاره دا طریقه ده فار ایگزامپل یو ویریبل دی او د هغې ویریبل نوم دی چې از اکټیو از اکټیو یو ویریبل دی او په ډبل کوټس کې دې ته دویم چې دا سره ټرو دی اصل کې په ډبل کوټس کې ته ما دا ټرو دی کوز دی د چل کوم हाँ او د جو پرنٹ کما ټول ناول د جو پرنٹ کما از اکټیو از اکټیو پرنٹ کو ओके دی مال ریزلټ راکې د دې چې دی چې کومه ویلیو موجود ده هغه څه ویلیو ده هغه د ټرو حالانکه دلته کې ټرو چې کوم دی دا ټرو دا ټرو موږ له ریزلټ راکړو په دې ټرو کې او په دې ټرو ओके کې فرق دی یو دا ټرو دی او یو دا ټرو دی د باندې کې ډیفرنس دی ټیک ده हाँ دا چې کوم دی نو دا بولین ټرو دی सही دا ټرو چې دی دا سټرینګ ټرو دی हाँ और द स्ट्रिंग वाला दे डबल सही कोट्स तो वजह टिक दा का जो टाइप चेक कम दे माने सरा गए हाँ देव माल रा के क्लास स्ट्रिंग वस زوی ما چې دلته स्ट्रिंग کې د स्ट्रिंग دې په جو کنورژن کوم بولین ته ځکه دلته کې هو ټرو لاین ټرو په جو کنورژن کوم بولین دا دا چې چل کوم چې हाँ از اکټیو بیره والا ما او څنګه چې سونه چې مالا سجیشنز راکې هم بالکل صحیح راکې مالا از اکټیو از اکټیو हाँ اگر جو سپرنٹ کا مسا شیډ ټایپ د دې په جو پرنٹ کوم څه شي ټایپ به پرنٹ کوم نو دی وسماله راکې و مالا بولین ولی ځکه چې د ما دلته کنورټ کو بولین ته ما وته وې زموږ سره یو تیار میتھډ موجود دی د بول په نوم باندې د مونږ وایي فنکشن د پایتن بلټ ان فنکشن دی یعنی داسې فنکشن مونږ هغه شته وایي چې لکه یو خاص کار کېږي نو هغې ته مونږ فنکشن وایو په عام روزمره ژوند کې هم هغې ته فنکشن وایي پایتن کې هغې ته هم فنکشن وایي हाँ سیم ټو سیم सही بول از ا فنکشن چې هغه مونږ څه چل کوي هغه کنورژن کوي یو स्ट्रिंग मंगला ډیټا ټایپ बूलियन तक कन्वर्ट بولین करें ته کنورټ کوي یو ډیټا ټایپ څه ته کنورټ کوي بولین ته کنورټ کوي په دې ټایم کې دا ډیټا बूलियन था ټایپ سټرینګ ډیټا ټایپ دی نو دې کنورټ کو हाँ بولین ته ٹھیک सही ہے دغه شانتي مونږ کو غواړو نو د بول په شانتي زموږ سره انټ هم موجود دی فلوټ هم موجود دی اینڈ سټرینګ مونږ څنګه لیکو سټرینګ مونږ لیکو اس ټي آر لیکو بولین په ځای سره لیکو بول لیکو نو مونږ د سټرینګ تم کنورټ کولای شو لکه اوس دا سیم ټو سیم ویریبلز واپس سټرینګ تم کنورټ کولای شو دغه شانتي که زموږ زموږ سره دی مارکس او هغه دی فی الحال دا په سټرینګ کې دی زموږ مارکس فار ایگزامپل 100 دی پرنٹ
and type of marks. دا به موږ ریزلټ راکړي چې د دې ټایپ انټیجر دی، د دې ټایپ سره انټیجر دی. خو دې به زه دلته ډایرکټ چتم چې ډبل کوډ څخه جو کنورټ کوم زم د ما سټرینګ ته کنورټ کو نه، دا خو ما ایز ا کوډ کنورټ کو. مونږ خو داسې نه وایو، مونږ خو وایو چې لکه دا خو زه کوډ دا ما کنورټ کوم په کوډ کې زه داسې یو فنکشنالټي جوړوم چې هغه مونږ د څه چل کوي د مارکس چې کوم ډیټا convert ټایپ دی को هغه سټرینګ ته کنورټ کړي. نو مونږ دا چل کولای شو چې सही مارکس از اکوال ټو STR مارکس. اوس که دې جو پرنٹ کا مسه شي सही ټایپ سیم ټو سیم دا شي زرا والا او دلته کې پیسټ کا. اوپس په دې ځای کې به د دې ډیټا ټایپ په وي انټیجر، په دې ځای کې به د دې ډیټا ټایپ وي हाँ سټرینګ. string د زو چیک کوم دی بدل کې مال ریزلټ راکې سټرینګ راکې مال سیم ټو سیم زو सही دا مارکس سیم ټو سیم دا مارکس زو واپس فلوټ تم کنورټ کولای شم. د دې کې مال ریزلټ हाँ راکې فلوټ، یعنی مطلب دا دی فلوټ ریزلټ راکې کو دلته کې پرنٹ کوم نو دی فلوټ کې موږ دا خبره کړو چې دی په ډیسیمل کې. نو په کار دا چې د دې ویلیو 100 پوینټ سمثینګ راځي، حالانکه دلته کې خو ما پوینټ نه دی لیکلی، हाँ پوینټ نه دی لیکلی دی सही دلته کې مال ریزلټ راکې څه شي 100.0، یعنی هغه 0.0 هغه ډیسیمل پوینټ بیا مال راکې. نو اکچوال کې دا اوس هغه فلوټ هغه قصه پکې مو شوله، فلوټ ته کنورټ کړلو، سټرینګ ته सही کنورټ کړلو، بول ته کنورټ کړلو، دا په شان دی مونږه انټیجر ته کنورټ کولای شو واپس انټیجر. دا بالکل سیمپل हाँ طریقه ده او اسانه طریقه ده. ओके چونکه مونږ فی الحال لپاره صرف پریمیټیو ډیټا ټایپس ویلو دي، په دې وجه ما صرف ډیټا ټایپس چې کوم ټایپ کاسټینګ نه پریمیټیو ډیټا ټایپس می چینج کړل دی. دا کپرس که مونږ چې ته لیست سیټ اپ ویو نو مونږ هغه هم چینج کولای شو، خو هغه چې کله مونږ وکړو هغه نه بعد بیا ګورو. हाँ صحیح شو. جو د چلو کومه دلته کې ओके operators dot py. اوکې ده. ها اوس مونږ تر اوسه پورې مونږ فی الحال مونږ کم کم ټاپکس کور کړ، مونږ ویریبلز کور کړ، مونږ ډیټا ټایپس کور کړ، باقي کوم پریمیټیو ډیټا ټایپس او د دې علاوه مونږ ټایپ کاسټینګ هم چک کړو. اوس زموږ سره اپریټرز دي. اپریټر څه ته وایي؟ اپریټر مونږ وایو چې یو خاص کار چې هغه د یو شیز په وجه باندې کېږي هغه ته مونږ اپریټر وایو په عام روزمره ژوند کې هم. لکه فار ایگزامپل دلته کې راشم او دلته کې وایم دلته کې جو وایټ بورډ کلا کما اسکیلیټر.com and دلته کې اوس کوم ولیکو 10 plus 90. ها دلته کې اوس مو لیکو 10 plus 90. په دې ټایم کې که سوچ وکړې نو دا 10 plus 90 مطلب دا دی چې دلته کې مونږ ایډیشن کوو او دا ایډیشن څه شی دی؟ دا ایډیشن یو اپریشن دی، یو خاص کار دی چې هغه مونږ ته پرفارم کوي. اوس دا ایډیشن د څه په ذریعه باندې پرفارم کیږي؟ د څه وجې نه دا پرفارم کیږي؟ هغه دی پلس. نو دې پلس ته به مونږ وایو دا څه شی دی؟ دا اپریټر دی. دا پلس چې دی دا اپریټر دی. اوکې نه او دا پلس زموږ څه شي دا اپریټر شو. دا پلس زموږ اوس اپریټر شو. دا ټوټل کار چې کم کیږي دی دا اپریشن وای. خو دا چې کم دی دا 10 شولو او دا 90 چې شولو، دا 90 چې شولو دی ته بس وای دی ته وای اپرند. دی ته وای دی ته وای اپرند او دی ټوټل کار ته اپریشن وای. دا کلیر ده، simple طریقه ده. Plus is the operator and these two are the operations. These two are the operands and the whole process is called operation. دا simple زموږ سره دا د دې ډیفینیشن دی اکچوال کې. اوس دا مونږ پایتن کې ګور چې زموږ سره په پایتن کې بس دا مونږ څنګه اپلای کوو. خو د دې نه مخکې مونږ ورګور زموږ سره څونه قسمه اپریټرز موجود دي. زموږ سره موجود دي د ټول نه اولنې اپریټر دی هغه دی ارثمټیک اپریټر. دویم موجود دی کمپیریزن اپریټر. دریم موجود دی زموږ سره else لاجیکل اپریټر. सही څلورم زموږ سره موجود دی
membership operator, and the last one is identity operator. Operators. دا زموږ سره ټول سړي دا زموږ سره operators دي دا ټوټل دا operators زموږ سره په پایتن کې زموږ سره ټوټل دونه operators دي دا انزرشن آپریټرز په کوم کیټګوري کې راځي؟ insertion او inser دا لیس دین اور ایکول ټو دغه چې کوم دی دا په دې په سی دې کې پلس پلس راځي کې ورته په دې comparison کې راځي ها سی پلس پلس کې ورته انزرشن آپریټرز میں ها دلته کې وته comparison operator وایي زموږ سره types of operators دي کمپیریزن د دې نه علاوه دلته کې زموږ سره یو بل operator هم دی پکې هغه ته موږ وایو assignment operator ها په عام نور ځایونو کې زیاتر خاص کر جاوا سکرپټ کې یا موږ اکثر ګورو یا نور ځایونو کې هلته کې زیاتر ارثمېټیک کې کمپیریزن لاجیکل وي او اساینمنت بالکل اپریټر هم وي او د دې نه علاوه هلته کې یونري او باینري اپریټر هم وي خو هغه دلته کې اوکې دغه څه دغه نشته دی دلته کې هغه خاص نه ډیفاین کړی نو په پایتن کې زموږ سره ټوټل دو اپریټرز دي نن موږ په کې ارثمېټیک اپریټرز اوکې خامخا کمپلیټ کوو چې ارثمېټیک اپریټرز موږ څنګه کولی شو نو صحیح دا زموږ سره دی ارثمېټیک اپریټر دا ډیر زیات ایزی دی دا خو سمپل خبره ده په ارثمېټیک اپریټر کې څه راځي ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن ماډولس ایون ملټیپلیکیشن ایکسپوننشن اینڈ فلور ډیویژن وغیرہ دا ټول شیزونه په دې کې راځي که مونږ خبره وکړو دلته کې اوکې که فرض کا مونږ وکړو پرنٹ کیسه شي 50 پلس بلکې ویریبل ته به اساین کو صحیح ده A is equal to 20 and B is equal to 10 ٹھیک تھا چې کله جو پرنٹ کما print addition of A and B is د हमारे से रिजल्ट राके देखो 10 plus 20 रिजल्ट पे सरा के दे हमारा दलते कि एडिशन 30 राके हमारा बिल्कुल एडिशन 30 दाजों से सिंपल एडिशन दे सेम टू सेम कमंगो गुरु A वापस यानी A पे कम देनो स्टिल पता कजी मौजूद देला the A value already 20 ده the B value 30 ده دا जो में چې print कैसा شي subtraction دی हमारा subtraction जो बोलने में माइनस के دا सिंपल subtraction operator ده बिल्कुल माइनस is a subtraction operator دا خو چونکې ایزی شنو دی په دې وجه دی کې دونه ایکسپلینیشن ته زیات ضرورت ماته نه ښکاري دا شان زموږ سره ملټیپلیکیشن مونږ پیژنو د سټیریک د وجه نه چې کله A سټیریک B رالو نو مطلب دا دی چې A اوکې multiplied by B 20 multiplied by 10 بی تقریبا راځي 2 3 10 2 1 2 and 200 200 راځي اوکې د دې نه علاوه زموږ سره بل ډیویژن ډیویژن دلته کې پرنٹ دلته کې موږ سره کړی چې پرنٹ میں کو ډیویژن A فارورډ سلیش بای B دا فارورډ سلیش مطلب بس دا به ډیویژن وي ډیویژن دا ډیویژن دی 2.0 مال راکړلو ټیک ده اوس دلته کې 0.0 راکړلو اوکې که پرس کا د دې ویلو چې د 11 وا د دې ویلو 11 شولا او دلته کې ما پرنٹ کړلو دلته کې راځو 1.8 1.81 سمثینګ رالو صحیح ده اوس اوکې زه دلته کې بالکل مسله ده چې د زوی مې دلته کې دا بتن ختم کو دا بتن ختم کو ځکه this has been changed موږ اوس دلته کې اوس مسله دا ده چې کله زوی مې چې د سر د پوینټونو نه راځي د دې په ډیسیمل کې نه راځي د دې ډایرکټ په انټیجر کې راځي نو هغه لپاره څه طریقه کار دی سمپل طریقه ده د دې په ځای یو بل فارورډ سلیش ولګوه او دلته کې ورته موږ ولیکو without decimal point and دا ون رالو زموږ سره نو هغه 8.1 81 چې کوم د پوینټ نه رائټ سایډ ته راغلی هغه ته کمپلیټلی ختم کړلو پوینټ حصې ته کمپلیټلی ختم کړلې نو د زموږ سره هغه ډیویژن ډایرکټ ډیس وکړلو د دې نه علاوه زموږ سره بل څه شی دی پاتې دی ایکسپوننشل پاتې دی که پرس که موږ ایکسپوننشل پاتې دی او بل ماډولس پاتې دی نو بل چلو کوم پرنٹ اینڈ
एक्सपोनेंशियल. ओके. एक्सपोनेंशियल موږ دا وایو چې کله موږ وایو 8 to the power b یعنی 8 to the power 2 فار ایگزامپل. زویمه چې a کې کومه ویلو د 20 د نو 20 to the power 2 20 to the power 2 نه زما سره خیال سره 400 راځي. بالکل 400 راځي. د एक्सपोनेंशियल لپاره موږ ډبل سټیریک استعمالو. پلس د اډیشن لپاره دا سبټریکشن لپاره دا ملټیپلیکیشن لپاره دا ډیویژن لپاره دا د ډیسیمل پوینټ نه علاوه چې کله موږ ډیویژن کوو. او دلته کې موږ دا وایو چې کله هم موږ پاور استعمالو एक्सपोनेंशियल استعمالو. او یو لاست پکې پاتې دی ها اړې ماډولس. اوس دلته کې اوکې a by b نو کپرس دلته کې کوم موږ وایو چې a په دې ځکه کې او په دې ځکه کې د دوه کار یو دی خو ریزلټ بدل دی. وجه دا ده چې a ډیوایډ بای b نو په a کې چې سره 20 نو موږ 20 ډیوایډ بای 11 سیم ټو سیم دلته کې موږ 20 ډیوایډ بای 11 خو دلته کې موږ له ریزلټ راکې یعنی چې کم کوشنټ دی هغه موږ راکې. آی تھنک کوشنټ په کا ریزلټ ته وي هغه موږ راکې. او دلته کې موږ راکې ریمایندر کله موږ پرس کړه موږ وشل نو د موږ صرف هغه ریمایندر راکې دا 9 چې دا 9 د دې ریمایندر راوته د a by b نه. اوکې دا ام چې کله a ماډولس b موږ وکنه نو a ماډولس b مطلب دا دی چې a ډیوایډ ک په b باندې او د دې نه چې کم ریمایندر رالو هغه موږ په ریزلټ کې راکا د دې سیمپل دا مطلب دی. ټیک ده دا زموږ سره ټوټل اریتمټیک دی. هم ایچ سی اف دا غي پشان چې څنګه وي بالکل او بس خو لکه دا ټوټل ډیوایډ ایچ سی اف کې چې به ریمایندر مونږ راويستو بالکل ریمایندر راوځو نو موږ د دې سیمپل طریقه سره دا کولای شو چې لکه موږ وایو چې لکه زموږ سره دا هغه دی او دلته کې موږ سره څه شی دی 3 دی او دلته کې موږ سره دی 19 نو موږ وایو چې 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 نو موږ وایو چې دلته کې به سره 6 ولیکو نو 3 6 چې کله 1 ریمایندر شو نو 1 ریمایندر پاتې شولو چې 1 ریمایندر پاتې شولو نو دغه 1 دا 1 چې دی دا 1 ته موږ وایو څه شي دا داسې قصه ده. نو زموږ سره په اکچوال کې په اصل کې زموږ سره دا 1 چې دی دا 1 څه شی دی دا 1 زموږ سره اقا ماډولس دی. This is called modulus. سمپل خبره ده. ټیک شولو نو دا زموږ سره په ریزلټ کې به دا راځي او چې کله هغه فارورډ سلیش وي په فارورډ سلیش کې به زموږ سره 6 ریزلټ راځي او اسی به چې کله ماډولس بیا به 1 ریزلټ راځي. نیټ ورن کې دا ډیفرنس دی. دا خو زموږ سره ټوټل اریتمټیک اپریټرز. اوکې دغه خو بس ایشو نه دی مثلا خیال لګ نه ٹھیک ده. بل زموږ سره بل اپریټر دی کمپیریزن اپریټر. کمپیریزن اپریټر کې زموږ سره کم اپریټرز دي. مونږ وایو چې یو ویلیو د څه شي برابر ده یعنی مونږ کمپیریزن کوو فار ایگزامپل دلته کې کمپیریزن کوم زویما چې 10 is greater than 90 نو په دې ټایم کې زو دا 10 کمپیر کوم د 90 سره چې چل کومه دا 10 کمپیر کومه د 90 سره زویما 10 is greater than 90 نو دا خبره غلطه ده دا به موږ ریزلټ راکې فالس دا به په ریزلټ کې موږ له فالس راکې یا ټرو موږ له ریزلټ راکې. دا زموږ سره کمپیریزن اپریټر دی چې کله زموږ سره داسې کمپیریزن کیږي 10 is greater than 90 یا موږ وایو 10 is greater than or equal to 90 یا موږ وایو 10 double equal to 90 موږ وایو 10 کمپیر کړه د 90 سره. ټیک ده دې کې کمپیریزن اپریټر ټول نه مخکې موږ سمپل مثال ورکو الریډي چونکه زما سره a او b ویلیوز موجود دي a او b ویلیوز موجود نو زه په a او په b باندې بل ټوټل کار وشلو ما نو دلته کې په زول کوم پرنٹ اګه دلته کې زو a برابر کم د b زه ما a کمپیر کړه د b سره
په پرنټ کې مسولې کو A کمپیر کړه B سره یا فار ایگزامپل دلته کې یو بل دغه کوم سم C از ایکوال ټو A B چون کې دغه کمپلیکس کېږي فی الحال به دا وکم نو دلته کې مال څه رزلټ راکو فالس ولی A کې کوم ویلو پته B کې کوم ویلو پته زو بلکې بل ویلو اخلم زه ما چې X is equal to 10 and Y is equal to 12 دلته کې زو کمپیریزن به وکم څه شي X کمپیر کړه د Y سره زه ما X is equal to Y X برابر دی د Y نو د ما رزلټ کې سره راغی آیا X د Y برابر دی نه دی برابر 10 خو د 12 برابر دی نه چې 10 د 12 برابر نه دی د ما رزلټ راکې فالس رزلټ راکې دا زموږ سره یو کم د په کوم سره یو اپریټر په کمپیریزن کې دا شول چې ډبل ایکوال ټو څنګه سره رالو بل زموږ سره دی ناٹ ایکوال ټو چې کله د x د y زویم برابر نه دی یعنی ما وته وی چې x is not equal to y کیا زما سره زما دا خبره بالکل صحیح ده که غلطه ده یا زما لا سټیټمنټ ټیک دی که غلط دی نو x is not equal to y نو what will be the response the response will be true ځکه چې زه صحیح وایم کنه چې 10 د 12 برابر نه دی نو ته وایې چې بالکل یو ار رائټ نو دا به څه رزلټ راکړي ټرو به رزلټ راکړي دې کې مثلا خلک چې څه ګران به کې څه نشته دی که نه بالکل کلیئر دی ټیک شولو ها بل زموږ سره کوم اپریټر دی بل زموږ سره ګریټر دین دی لیس دین دی ګریټر دین ایکوال ټو دی لیس دین ایکوال ټو دی ټول نه مخکې ګریټر دین به وکړو چې ګریټر دین وکړو نو ګریټر دین ایکس از ګریټر دین اور ګریټر دین وای ایکس از ګریټر دین وای نو ایکس کې چې کومه ویلیو پته راځي دویم چې د ایکس دا ویلیو د وای نه غټ ده نو ایکس کې 10 د وای نه غټه ده او په وای کې 12 پروت دی نو 10 د زویم 10 د 12 نه غټ دی 10 خو د 12 نه غټ نه دی دا خو غلطه خبره ده فالس بالکل فالس سیم ټو سیم لیس دین کې ورته موږ وګورو چې x د y نه x ګریټر دین y کې مله فالس راغو نو obviously x لیس دین y به مله خامخا ټرو راکې ولي ځکه چې دلته کې x سره کچ دی y غټ دی د وای نه بالکل دلته کې به ټرو رزلټ راکې سیم ټو سیم ګریټر دین اور True. ایکوال ټو اینڈ لیس دین اور ایکوال ټو زموږ سره دوه شیزونه دا پاتې دي چې موږ وایو په دې کې به د چیک کول کوي که پرس که دا x د y برابرو نو هم به ټرو رزلټ راکې او که دا x د y نه غټو نو هم به ټرو رزلټ راکې او د دې نه علاوه که نور څه نو دی به فالس اوکې سیم ټو سیم په دې ځای کې په دې ځای کې چې x د y نه کچ دی که x د y نه کچو ټرو شو که دا x د y نه کچ صحیح. نه و بیا به دی بل څه چې کوي که x د y برابرو نو هم به ټرو رزلټ راکې لکه دلته کې د موږ سره رزلټ راکې چونکی x د y برابر خو نه دی x د y برابر نه دی بالکل دا فالس دی او x د y نه کچ دی x د y نه کچ دی نو دا بالکل صحیح دی نو که دا ایکوال ټو نه دی نو صحیح. لس دین خدای کنه نو that is why this is true دا زموږ سره کمپیریزن اپریټر په ډېر سمپل او ساده الفاظو کې چې دې کې موږ سیپ او سمپل ویریبل ټیبل واخیستلو تر اوسه پورې چې موږ پایتون زده کړو دې ټیم کې موږ د پایتون ډیټا ټایپس وغیرہ زده کړل خو په دې کې موږ یو شی مس کړی دی چې هغه دی موږ وایو چې موږ کله چې کله پایتون پروګرامینګ کوو نو پایتون پروګرامینګ بای ډیفالت ډاینامیکلی دی ډاینامیک ټایپینګ دی ډاینامیک ټایپینګ مطلب دا دی چې د x چې کله موږ 10 برابر نو موږ وایو چې د x ډیټا ټایپ به صحیح هغه به د دې د ویلیو نه کنسیډر کیږي د دې د ویلیو نه مطابق موږ وایو چې د x ډیټا ټایپ سره انټیجر دی د y ډیټا ټایپ سره 12 دی انټیجر نو ډیولپر ته خدا نه ښکاری ډیولپر خو بس ویلیو ته ګوري وس مسله سره مسله دا ده چې ډیولپر به کم طریقه کار اپلای کوي چې هغه ته به سټیټیک ټایپینګ راځي سټیټیک ټایپینګ مطلب دا دی چې کله مونږ په سی پلس پلس کې یا په جاوا کې مونږ الته کې ټایپ مونږ ډیفاین کوو په سی پلس پلس کې مونږ څنګه ټایپ ډیفاین کوو الته کې مونږ وایو انټ x is equal to 10 string name is equal to something په ډبل کوټس کې something ورکړو الته کې مونږ ډیټا ټایپس باقاعده ډیفاین کوو نو هغه ته وایي سټیټیک ټایپینګ اوکې پایتون بای ډیفالت په خپل باندې مونږ چې تر اوسه مونږ چې کوم پایتون کوو دا بای ډیفالت دی ډاینامیک دی مطلب دا ډاینامیک د زموږ د پایتون چې کوم کمپایلر دی د په خپل باندې د دې ټایپ چې کوي رسنه د ویلیو نه کنسیډر کوي بالکل
اوکې. اوس زموږ سره د ډیولپر دپاره څه پکار دي؟ ډیولپر دپاره دا شی پکار دی چې د ایکس سره هم ډیټا ټایپ لیکي او د وای سره هم ډیټا ټایپ لیکي. اوس په دقه کار څنګه کوو؟ صحیح. تر اوسه پر موږ کمپلیټلی سمپل کار کړی دی، مکمل سمپل چې لکه دې کې څه هېڅ ګران نشته دی. نو زه راځم ها. د ټولو نه مخکې ایکسټنشنز ته ورشو او ایکسټنشنز کې بدل ده کې انسټال کو مای پای. اوکې. یو کار مای پای بدل ده کې راشو مای پای یو دا مای پای دی آی تھنک دا مایکروسافټ والا دی، دا یو چې کوم مایکروسافټ والا دی دا یو بالکل صحیح دی. دا مای پای به انسټال کو. مای پای څه کار کوي؟ اوس مای پای څه شی دی؟ مای پای څه کار کوي؟ موږ د پایتن سره مای پای ولې استعمالو؟ مای پای دا چل کوي چې دی به زموږ د ډیولپر دپاره سټیټیک ټایپینګ چیک کوي په هغه ټایم کې، په کم ټایم کې چې موږ پروګرامینګ کوو. یعنی کې دلته کې زه یو ټیسټ ډاټ پی وای یو فایل واخلم او نیم ورته ولیکم از ایکوال ټو دا سمپل یو ویریبل دی چې د هغې ډیټا ټایپ څه دی؟ سټرینګ دی. اوس دا موږ د څه نه پته ولګوله؟ موږ خو د دې د ویلو نه پته ولګوله. موږ داسې نه غواړو. موږ وایو چې داسې یو طریقه کار دی وي چې لکه د دې نیم د ویریبل سره موږ چېرته خوا او شاته چېرته سره ټایپ هم ولیکو چې لکه د دې ټایپ په همیشه لپاره دی. که پرس که لاندې څوک چېرته داسې نه کړي چې لاندې څوک نیم از ایکول ټو 90 ولیکي او هغه بالکل ټیک کړي، نو چې لکه دا خو دته ډایرکټ پته لګي چې ډیولپر ته پته لګي چې لکه دې کې مسله ده. اوس ما چې کله مای پای انسټال کړلو، چې کله ما مای پای دلته کې انسټال کړل د مای پای ټایپ چیکر د دا کار وکړلو چې کله ما دلته کې دته سټرینګ ورکړلو نو لاندې کې دینه بعد دلته کې انټیجر ورکوم نو د ما ته په هغه ټایم باندې ډایرکټ ایرر ډسپلی کړلو. د ما ته وایي چې بره تا سټرینګ ورکړل لاندې ته څنګه انټیجر ورکې، حالانکه پایتن دا نه درکې، دا بالکل هغه چلی ده، خو مای پای به موږ ته ایرر راکې. یو تر اوس دا خبر داسې ده چې دی خو موږ ته دا ایرر راکوي، خو لکه د موږ ته پته لګولم پکار چې لکه د نیم ډیټا ټایپ دی څه شي، دې سره موږ ټایپ لیکو. د ټایپ د لیکلو لپاره یو طریقه دلته کې به کولن ولګو، دې سره خواته به اس ټي آر ولیکو او دا به دې ختم کو. اوس په دې ټایم کې زموږ سره د نیم ډیټا ټایپ سټرینګ دی، موږ ته څه نه صحیح پته لګي د دې ځای نه، ځکه دلته کې سره ما سټرینګ لیکلی دی، پایتن په خپله دې ځای نه ګوري. موږ به دا ځای کې هم چیک کوو، د دې سره به موږ دا ځای کې هم چیک کوو. نو د دې سټرینګ نه موږ ته پته لګي چې د دې ډیټا ټایپ سره سټرینګ دی. که فرض کړو چې کوم دی مارکس ولیکم نو هغې ډیټا ټایپ به انټ از ایکول ټو سمثینګ. که زموږ سره فلوټ کې یو څه شی وي او هغه یې پرسنټیج، نو فلوټ سره به موږ دلته لیکو چې کولن نه بعد به فلوټ ولیکو. سیم ټو سیم په بولین کې به هم موږ دغه کار کوو، په ټول ډیټا ټایپس کې به دا کار کوو چې کم ویریبل موږ ډیکلیئر کوو نو د هغې لپاره به موږ په دې کې ډیټا ټایپ به موږ باقاعده ډیفاین کوو. زموږ سره اولنی کار خو دا چې موږ په دې ځای کې موږ مای پای انسټال کړو. دویم کار زموږ سره چې موږ به لاړ شو ټرمینل ته، خپل کمانډ پرومپټ ته، او دلته کې به یو کمانډ به وچلو چونکې زموږ سره پایتن الریډي انسټال دی. د پایتن د چیکول لپاره زموږ سره چیکول لپاره څه کمانډ دی؟ پایتن هایفن ورجن. د موږ د پایتن ورجن راکړلو، د دې نه چې زموږ سره پایتن رالو زموږ سره پیپ هم انسټال دی. پیپ هایفن ورجن زموږ سره پیپ هم انسټال دی. نو چې پیپ هم انسټال دی د پیپ به موږ ته دلته کې ورجن رالا کو 25.3 زموږ سره د پیپ ورجن دی. پیپ څه شی دی؟ پیپ یو پیکیج باندې چې د پایتن لپاره د پایتن چې کوم پیکیجز دي نو هغه موږ د پیپ په ذریعه باندې انسټالولی شو. اوس دلته کې زموږ سره مای پای په خپله یو پیکیج دی. اوس زموږ مای پای به انسټالو. مای پای به څنګه انسټالو؟ پیپ انسټال مای پای. پیپ انسټال مای پای بوک او زموږ سره به مای پای انسټال شي. زموږ سره چونکې الریډي انسټال دی زموږ سره به مای پای انسټال شي. کله زه وچلوم دی به دوباره باندې به زما سره انسټال کړي. دلته کې چونکې دی چې الریډي سیټسفاید نه ټوټل قصې مې سره الریډي زما سره انسټال شوی دی به موږ کلیر کو. او دلته کې به موږ بل کولی کو مای پای هایفن ورجن دی به موږ له بالکل زما سره بالکل انسټال دی. نو زموږ سره دا ورجن دی. د ټول نه مخکې ول دا چک که پرس کا دیتا ته چې ته داسې ریسپانس درکولو داسې چې داسې ریسپانس درکولو نو مطلب دا بیا نه دی انسټال، او که داسې ریسپانس یې درکو مطلب بیا انسټال دی. نو مای پای به زموږ سره اول
لازم پکار چې مونږه مای پای انسټال او تر اوسه پورې چې کوم ډیټا ټایپس کړي اوس مونږ له پکار چې د سره څه وکم د سره جو اس ټي ار ولیکم د دې سره جو انټیجر ولیکم ټیک شولو زموږ سره نور چې کوم اپریټرز کې کم کم ډیټا ټایپ ما ډیفاین کړی دی د سره جو ولیکم انټ ولیکم د سره جو ولیکم انټ د قشانتي د ایکس وای سره جو ولیکم انټ او د وای سره جو ولیکم انټ هغه چې دا خو انټیجر دی او د نه علاوه په مین کې مونږ ډیر کار کړی دی په مین کې په کم کم ځای کې کار کړی دی دلته کې بوسه جو ولیکم سټرینګ چونکه دا سټرینګ دی نو سټرینګ هم نه لیکو سټرینګ مونږ اس ټي آر لیکو دا هم اس ټي آر شي اوپس اس ټي آر او سیم ټو سیم دا هم دلته هم اس ټي آر لیکو دلته هم اس ټي آر ولیکو سیم ټو سیم دلته کې به انټیجر ولیکو دلته کې به هم چې سو لیکو په دې ټایم کې وسه لیکو په دې ټایم کې 900 دی 900 دی خو ډبل کوټس کړي چې په ډبل کوټس کې دا خو اس ټي آر شو سټرینګ شو دا فلوټ دی دا اوکې فلوټ دی نو دغه شان موږ د دې ډیټا ټایپس به ډیفاین کوو دا زموږ سره بول دی دا ډیټا ټایپس موږ ډیفاین کوو د بولي څه لپاره د دې لپاره چې کله دغه شان زه یو ویریبل جوړ کړم او دا غي ویریبل ما دلته ډیټا ټایپ ډیفاین کړی دی او مای پای مالته کې انسټال کړی دی نو کپرس کا لاندې چرته په هزار و نمبر لاین کې یو کس د دې ډیټا ټایپ چې ته ویلو غلطه اساین کی هغه ته په هغه ځکه ډایرکټ ایرر ورکړي چې بای تا غلطي کړې ده تا چې ته مسله کړې ده ګوره څنګه چې کوم ځای پاست is equal to hello دا وینا دا وس ودل دیزیک وس پرابلم دی خیال سره په دې ټایم کې ما څه وکړل ما سره پاست چې کوم ویریبل له هغه کې ویلیو مخکې موجود ده ډیکلیئر شي الریډي په دې ټایم کې ما څه بالکل وکړل ما ته ری اساینمنت وکړو ویلیو نو ویلیو مو ته اساین کړل اوس دا نو ویلیو به کم ټایپ وي د دې چې کول لپاره موږ له مای پای پکار دی او دغه مای پای دا چل کوي چې تاسو په هغه ټیم باندې ایرر وخی چې بای دا خو دلته کې سټرینګ وکړل خو د دې مخکې ټایپ سره بولین دلته کې د انکمپیټیبل ټایپس ان اساینمنت ایکسپریشن دا وته سټرینګ ورکو خو د دې چې کوم مخکینی ټایپ سره هغه د بولین بول دی نو ته بول دا دی غلط کې وای ته به دې ته چتا یا فالس ورکی یا به ټرو ورکی بس به دې ایرر ختم شي صحیح دا زموږ سره د مای پای کمال دی اوکې نو آی تھنک چې دونه کافی دی نن بالکل हाँ कैसा इशू पकी जो मत हुआ है मैं